د شعبان مبارک میاشتا ونن 14 تاریخ دی د شعبان. الله پاک دې موږ تاسو ته د تمام مبارک وختونو خیر او برکات نصیب و فرمایي. او الله جل جلاله دې موږ تاسو د هر قسمه گناهونو فتنو بدبختونو محفوظ ساتي. زمونږ استاد تقصیرات دی الله جل جلاله مونږ ته معاف کو فرمایي. د شعبان مبارک میاش کی پلسم شپه د شعبان داغي ډېر فضیلت راغلی. امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجه قزوینی، امام طبرانی، امام ابن حبان، امام ابو بکر بیہقی، امام ابو نعیم اصفہانی، امام علی متقی رحمت اللہ علیہم دا اغا محدثین دی چی اغی دا دیش پی دا فضیلت او دا منقبت او دا برکت احادیث راوڑی دی. امام فخر الدین رازی، امام ابن جریر طبری، امام فرا بغوی، امام ابن ابی حاتم دا اغا مفسرین دی رحمت اللہ علیہم اجمعین. خصوصا معتبر تفاسیر لري چې اغی د دیش پی فضائل مناقب و برکات لیکلی. په آخر دور کې الشیخ ابو محمد عبدالحق حقانی دیلوی ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ کی تفصیلی روایات ذکر کړي. مشہور زمانہ محدث غیر مقلد عالم علامہ مبارک فوری فتحفۃ الاحوذی کی د دې شپې بارکی د سبا د روزي بارکی روایات ذکر کړي دي. علا کل حال دا ډېره مبارک شپه ده. رب العالمین جل جلاله دې موږ تاسو د دې د برکاتو نه مالا مال کی. زمون اکابرو د دیوبند مشران علماء او نور عالمانو هم د دې شپې فضائل لیکلي دي. په سبا باندې د روزي نیول مبارک هم فرامین او روایات پیش کړي دي. مختصرا دا ز عرض کوم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیو روایت تے فرمائی چھے اللہ تعالی د پلسم شپې د شعبان پشپا باندې د معاملاتو فیصله فرمائی او په لیلۃ القدر کی کما چې رمضان کې راځي دا بیا فرشتو ته حواله کوي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا بل روایت راغلی دی. تفسیر جامع البیان لکلی یو سړی با د خلکو په منځ کې موجود وی ګرځي را ګرځي با حالان کې دیو په دغه شپه باندې اولی کلی شي چې را روان کال کې دن بده وفات کیږي عادت به پته نه. بیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا آیت اولوست انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بیا عبداللہ ابن عباس فرمایل چې بدیش پکی د دې یو کال ټول معاملات لیکي د دې شپې نواله د کال د دې شپې پورې چې بیا راځي د دې معاملاتو تقسیم کیږي.
امام اکرمه رحمت الله علیه د عبد الله بن عباس صاحب شاگرد دی اوائی نصف شب د شعبان یعنی پلسم شپه د شعبان باندې د یو کال معاملات پخته کیږي او دا کم کسان چې مرید اغي لیست تیاریږي چې څوک پر روان کال کې حج کوي دا اغي لیست هم تیاریږي نو په دې کې نه زیاتې کیږي او نه کمې کیږي بیا کنز العمال پنځم جز کې پنځم جز کې حدیث ته عثمان بن محمد بن مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د خلکو زندګۍ د یو شعبان نه د پلسم د شعبان نه د بل شعبان پوری منقطع کیږي تر دې چې یو سړی به واده کوي او دغه د واده تیاری کې لګیا وي او دا غي نه مخکې بده وفات شي ډېر کړه ته به یو سړی بچی کیږي او دغه د اغي پته مې چې زما به اولاد کیږي او د نوم دلته کې په مړو کې ولیکل کی بهرحال د اکثر مفسرین رائے دا چې ليله مبارکه سورہ دخان کې چې کوم راغله د ليله القدر دی کوم چې په رمضان کریم کې وي لیکن د ابن جرير طبري رحمت الله علیه او د نور مفسرین یو رایا چې اغه نقل کړي د اکرام رحمت الله علیه او د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نو هغه دا نقل کړي دي چې دا ليله البراءه په لسمه شپه د شعبان نو دا د بعضو رایه شته دي اگر چې اکثر علما ليله القدر یادي خود دې اقوالونه د شپې عظمت او اهمیت معلومیږي امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث راوړی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی یو شپه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بستر باندې اونمندلو نماوی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم چرته تللی بهر روتما نو نبی علیہ السلام د بقی په قبرستان کې و لاسونه چت کړیو دعای کولا ما ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل اے عائشہ رضی الله تعالی عنها تا ته دا خطر محسوسه شوه چې الله پاک او دا رسول په پتا ظلم وکي ان استاد شپې دا نمبر به بلی بي ته چرته ورکم زګه تروته ما وتعالى کو یا رسول الله زما دا ګمانو چې شاید تاسو نور بیانو ته تشریف وړئ بیا نبی کریم او فرمایل بشک الله پاک په پلسم شپه د شعبان باندې د خپل شان مطابق نزدې اسمان ته متوجه کیږي او د قبیله کلب د چیلیو د وختو په تعداد کې بلکې د دین د زیات خلکو ګناه معاف کړي سبحان الله بنو کلب دا یو قبیله په عربو کې چې دا غي ګډه چیلې مشهوري وي چې ډېر زیات به ساتلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مثال ورکړي چې د دین زیات د دې په دې چیلو باندې چې کمی وړای او وخت دي د دین زیات ګناګار مسلمانان الله په دې شپه باندې بخي بل روایت کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې پنځم شپه د شعبان راشي مونږ په دې شپه عبادت کوي او په سبا له روزه نیسي ځکه الله تعالی د نور ډوبېدو سره
خپل رحمتونه برکات متوجی کی د خپل مخلوقات ته او فرمای ووري څوک داسې شته چې د ګناه بخشش غواړي چې زی او بخما ووري څوک رزق غوښتون کې شته چې زه روزي ورکم څوک په یو مصیبت کې اخته شته چې مصیبت نه اخلاص کم عافیت ورکم تر سحر پوری د الله د طرف نه دا اعلان کیږي الحمدلله ابن ماجه کی حدیث دی حدیث سند اگر چې ضعیف دی خو فضائلو کې چلیږي او شیخ عبدالحق رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا روایت د دې شپې متعدد دي ګڼ دي نو هغه مجموعه حیثیت سره حسن ګرځي د ابو موسی اشعری نه بیان دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې بشک الله پاک په 15 شپه د شعبان ټول مخلوقات ته متوجه کیږي او تمام مسلمانان بخي سیوا د مشرک نه او کینګر سړینا چې داغه په دې شپه باندې بخنه نه کی الله کریم دې مونږ د هر قسم شرکیات او د بغض او د کینې نه وساتي ځکه مونږ انسانان یو کمزوري او بشمار کوتاه او کمزوري راکشته دي الله پاک دې په خپل فضل سره مونږ تاسو ته معافي وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې کله په لسمه شپه د شعبان شي نو الله پاک خپل مخلوق ته متوجي شي او د الله رحم متوجي شي تمام مؤمنان بخي او کافرانو ته مهلت ورکي سبحان الله کم کسان چې پړه کې کینه ساتي بغض ساتي هغه د دې کینی سره پریدي د کینی په حال کې تر دې چې د خپل کینه ترک بیا د الله د طرفه بخشش وشي عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه فرمایي چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې کله په لسمه شپه د شعبان شي یو आवाज کون کې आवाज کوي دا الله پاک د طرفه او یا الله پاک په خپل आवाज کوي سوک داسې بخشش طلب کون کې اشته چې یو بخما سبحان الله دا الله رحم داسې جوش کې راغلی الحمدلله سوک داسې دعا غوښتون کې اشته چې یو سوال ما نه کوي چې دعا قبول کم نو پدیش پچ انسان کم دعا وغواړي الله پاک هغه سوال قبلې الحمدلله البته چې کوم خزه به حیاوي داغي دعا نه قبلي یا زنا کوي فحاشي اوریانی خوري مسلمانان او داغي ځوانان گمراه کوي خپل وجود خرسي د هغه بخشش نه کی الله دې مونږ تاسو ټول باندې رحم وکي او د کافر بخشش نه کی بل روایت کې راغلی چې د شرابي بخنه نه کی او د مور او پلار د ګستاخ بخنه نه کی الله پاک دې مونږ د عارف نه او ساتي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې کله به په لسمه شپه د شعبان رااله نبی پاک صلی الله علیه وسلم به زما د بسترې نه پاسېدو بیا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها او فرمایل دا الله پاک په ذات مې د قسم وی تاسو بسوای چې زمون بستر به ډیره قیمتي و ووري چې زمونږ بستر چې په کوم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ما زندگی تیروله هغه نه درې خموا نه د تار وا
نو شاګردانو ته عرض وکړ چې یا ام المؤمنین سبحان الله نو دا څنګه بستر وا چې نه د ریخم وا نه د کپړې وا د عامې کپړې د تاریزي نو دا څه شی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها او فرمایل چې دا د اوخ د وړای نه جوړه شوی وا او دا زمونږه بستر وا بیا فرمایل چې نبی پاک کله زمانه پاسې دلې او نظر پاسې دم ما سیر شوا چې شاید نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما دا شپه چرته بلی بی لور کړی وي دا م انسانانو وګوره مونږ م انسانانو مونږ چې په یو شي کې اختلاف کوو نو پوچی خبرې او نور فضولیات او دام به تقاضای بشر په دې خفګي وګوره خلاف شرع کار نه کوي جستجو بګي احساس پکې یا تفتیش ماده بګي روچتيږي چې یاره څه شو څه چلو شو وګوره د چا په عزت باندې یا چا په سپکه خبره یا غوسه کېدل بې ځایه دا د صحابه کرامو شان نو سبحان الله نور انسانانو ژوند کې د انسان ډېرې خبرې راځي او د پیغمبر د خدای سره مینه خو ایمان دی دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت په بنیاد و نو ما په کور کې تلاش شروع کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کومه کمره کې وي وې د خپل کمرې نه راوتمه نو زما خپا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک خپو سره ولګیدله د الله پیغمبر دغه وخت په سجده باندې الله پاک ته پروتو او دغه وخت چې رسول کریم کوم دعا کولا نو هغه مې یاد کړه دا سه حافظه مو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې خفیا انداز کې ویل چې आवाज باندې دې کا سورېدو ډېر جهر به هم نه کولو تاسو چې مونږ کوي کنه چې پټ مونږی نو جبه بخوازه شونډه بخوازه او خه طریقه دار چې داسې وي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین دا د متقینو طریقه ده انفرادی یا د نفل منځوي که سنت وي که فرض وي باز سره بازیګر کې ما یو کس تخیالو داسې ولاړو دا مونږ نه کیږي چې جبا دیو نه خوځولا نو تا قرائت نه کو چې قرائت دیو نه کو مونږ دیو نه شو باندې دوستان سترګې پټي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک معمول داو چې په مانزه دوران کې سترګې کولاو ساتلې دا سترګې م الله پاک ته سجده کوي دام الله پاک ته ودرېږي دا په خپل حال پرې دی په مانزه کې سترګې پټول دا د يهودو سره مشابهت دی بالکل چې ونه کې ګوره بهرحال مور د مؤمنانو وای چې دعا ادا سوا زما جسم زما ذهن تا ته سجده کوي یا الله زما زړه په تا باندې یقین لري زستا د ټولو نعمتونو اقرار کوم او یا الله زه د خپل ګناهونو اعتراف کوم ما په ځان باندې ظلم کړی نو یا الله ما وبخي بهشک ستانه سوا بل سو ګناه نه بخي زستا د سزا په زستا معافي غواړم او ستا د غضب په زستا د رحمت په پناه کې راځم او ستا د ناراضتیا په زستا د رضا په پناه کې راځم او ستا په پناه کې راځم یا الله زستا حمد او ثنا نشم پورا کوله څنګه چې ته د خپل ځان حمد او ثنا کې په دې کې یو جمله رااله چې یا الله زما ګناه وبخي نبی پاک صلی الله علیه وسلم معصوم دی دا هر قسمه ګناه نه الله پاک پیدا کړی خدا مونږ ته تعلیم دی مونږ ته دا خی چې دا سوای او پیغمبر د خدای چې دا وینو دا الله ته بندگی پیش کړي
عاجزي پیش کړي د الله عاجزي ډېره خوښه ده نو دیتا تعبد وي استغفار تعبدي د عبادت په تور نو دا سه حمد و ثنا ویلا عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علی السلام بکله په ولاړه نفل کول کله به په ناشته نفل کول تر دې چې سحر شو او دا غیخ په مبارکه پړسېدلې وي په دې زیات ریاضت او عبادت سره ما د پیغمبر پاک مبارک خپې هغه چا پکولې او بیا مې وته ارزو کو چې زما مور او پلار دې په تاسو قربان شي تاسو ځان ډیر زیات ستړی کو تاسو خو الله بخلی نو تاسو ته دومره تکلیف په عبادت کې اختیارول څه پکار پیغمبر پاک او فرمایل ولنا ای عائشه زبد الله شکر نه ادا کوم چې الله پاک ما ته دا مقام را کړی دی نو زبد الله عبادت کوم د الله بندگی وکوم الله تبع عجز جاری پیش کوم او دا به شکر د الله وی او تا ته څه پته ده چې په دې شپه د شعبان په لسمه شپه د شعبان کې څه کیږي ما وته عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې شپه کې څه کیږي پیغمبر پاک او فرمایل په دې شپه کې د انسان چې څومره پیدایش کیږي د آدم علی السلام د اولاد د دې شپې نه د کال بلی دې شپې پوري چې په دې کال کې دنه څومره آدم ذات پیدا کیږي د هغه نمونه لیکل کیږي او چې کوم انسان وفات کیږي د دې کال په منځ کې د هغه نوم لیکل کیږي او چې څوک په دې شپه باندې کوم عبادت کوي د هغه اعمال برخه جوړه کیږي او په دې شپه کې د کال رزق نازلېږي او تاغي فیصله کیږي سبحان الله ما وت ارزو ک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا یو سړیم د الله پاک د رحمت نه بغیر جنت ته نشي داخله دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل آو یو سړیم د الله پاک د رحمت نه بغیر جنت ته نشي داخله ما ارزو ک یا رسول الله تاسو د الله د رحم نه بغیر جنت ته نشي داخله دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس په سر مبارک کې خودو او وی چې زهم د الله د رحمت نه بغیر جنت کې نشم داخله دی الا ايتغمدني الله برحمتي مگر دا چې ما الله په خپل رحمت کې پټ کی درې دلی وی او بسر مبارک لاس کې خو د الله پاک په حضور کې د عاجزینا زه ته الله بنده یم او دا د الله پر رحم باندې کیږي نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې زموږ ایمان دی چې جنتی دی زموږ دا عقیده ده چې جنتی دی دا هر پیغمبر بارکی په دنیا کې هم دا ایمان وی چې په دنیا کې دا جنتی وی او هغه الله ته عاجزی پیش کوي څومره چې انسان الله ته نزدیکی دومره دکی فنای نفسی راضی او عاجزی بګی راضی او دارنګ د الله په حضور کې تضرع او زاری بګی اضافه کیږي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې ماته د مؤمنانو مور عائشہ صدیقہ رضی الله عنها او فرمایل چې یو ځل په 15 شپه د شعبان باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په کوټګای کېو زما په حجره کېو نبی علیہ السلام بستری تراغه او سم لاستو د شپې سوخ بعد چې زما سترګې وغړې دي د الله پیغمبر په بستر باندې نو دوی ز پاسې دما او د نور بیبيانو په کوټو کې می نبی پاک صلی الله علیه وسلم تلاش کو التراته ملو نشو بیا می وی چې شاید د ماریا قبطیه بیبي کرتلی دا د نبی رسول الله وینځوا
او نجاشی بادشاہ را لېږلې وه او د نبی علیہ السلام دا ابراهیم صاحب زوی د دې د بطن نو د دې د ګېډې نو او نو ټول اولاد د پیغمبر علیہ السلام د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د بطن نو نیمای شاید چې د ماری بی بی کرتلې وی وزره وتم او د جمعات په خوا کې تیر شوم نو زما خپا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خو سره ولګیدا دغه وخت پیغمبر په سجده باندې پروتو او الله جل جلاله ته زاری کولا عاجزی کولا او د الله پاک نے معافی غوښتله عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک روچت کو او دے فرمائل یا اللہ تا ما ته داسې زړه راکړی دی چې پاک دی د بدن پاک دی یا الله نه کافر دی او نه بدبخت دی او بعض محدثین دا معنی کوي یا الله ما ته داسې زړه راکړي چې پاک وي متقی وي تا نه یریدونکی وي او نه کافر وي نه بدبخت وي نبی اسلام مبارک زړه خدا سیو کنه بیا په سجده باندې پریوتو او دعا یې وکړه چې یا الله زه تا نه هغه سوال کوم کوم سوال چې زما ورور داود علیہ السلام کړو اے زما مالکا ز خپل مخ ته په خاورو کې اقدما او د ټولو مخونو حقدار چې ستا په وړاندې په خاورو کې پراته وي یا الله ز ته عاجزی کوم تا ته تضرع کوم بیا نبی پاک سر مبارک اوچت کو ما وت عرض کو اے الله پیغمبر زما مور او پلار دې پتا سو قربانی لا تاسو کوم ځای کې او زه کوم ځای کې یعنی تاسو خو چې د کېری په بستر باندې وای او دل تر غلی نو نبی کریم را تو فرمایل یا حمیرا حمیرا د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها لقب پیغمبر علیہ السلام بو ته د مینه حمیرا ویلا حمیرا معنا سربونه کې زمونږ استاد خو دی الله پاک اخلاق صحیح کینو چې کور تر ادن نشو نو چې غوسم نه کړی کنه او سبدر دم نی ویلی نو دا مړه د خزینه یریږي او دا باندې زور بر دی حالانکه دا اخلاق دا نرمی دا خرویا دا بچو سره ول پکار دا او ځان نخکدو سره پکار په دې اجر ملاوي ځان نه بڑا سړی ته خوازم خلک سلوټونه کوي لوی سړی ته خوازم سلامونه خلک کوي الله د پاره چې کوم کار کیږي دا کمزور خلکو سره او خپل بچو سره الله پاک دې زموږ استاد اخلاق خسته او فرمای نبی کریم متو فرمایل اے حمیرات ته څه پته ده دا پیلسم شپه د شعبان دا او الله پاک د قبیله د بنو کلب د چیلیو د وړیو د وختو په مقدار بلکې د دین زیات کسان د دوزخ نه آزادای د جهنم نه آزادای ما وت عرض کو چې یا رسول الله د دې قبیله د دې چیلو تخصیص تاسو ولي کوي د دې تخصیص څه وجه ده حضرت او فرمایل د عربو په ټولو قبایلو کې په ټولو قومونو کې خصوصا د دې قبیلې ګډه چیلې زیاتې وي او د دې ګډه چیلې چې زیاتې وي نو وړي او وختي زیات شو نو دا ډېر انسانان مراد دي بیا نبی پاک او فرمایل چې شپک کسان الله پاک په دې شپه باندې هم نه بخي یو دا چې شراب سکي شرابي انسان نه بخي دویم د مور او پلار بیا ادب نه بخي دریم همیشه زناکار او دریم چې څوک رشتہ پرې کوي رشتہ کټ کوي رشتہ دار نه مخلا کوي
رشتہ دار لم دوکا ورکي یا رور دی یا خور دا یا مور پلار یا تر ماما یا خواخ خر د دې ټولو رشتو په کار د چې موږ تاسو خیال وساتو دغه شانتي چې کوم کور کې تصاویر وي تصویرونه لګېدلي بعض خلکو خو مستقل بوتان لګولي دي او دغه رنګ چې کوم سړی چغلخور وي شیطانت کوي او دو جنگي د دې سړی په دې شپه بخنه نه کیږي الله دې موږ د دې ټولو کوتاهونه پاک کړي او موږ تاسو دې الله زموږ ګناهونه معاف فرمایي الله جل جلاله دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول امت باندې رحم وکړي او دیش پکې یا نور وختونو کې چې څومره خیر او برکت ته الله دې موږ تاسو ته په مفت کې را نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين